السلام علیکم ملګرو. افغانستان او د یو اے ترمنځ چې کوم دی په 2023 کې اولنی میچ دی او د دې سریز اخرنی میچ دی فاینل دی د 2 تاریخ باندې زه ستاسو خپل خوښي ویوس لوبغاړي شریکوم. تیر میچ کې افغانستان ټیم باندې تیروتنې کړې وې چې دغه په وجه باندې افغانستان ټیم دغه میچ وبېلو. ما تاسو هغه شریک کړی میچ یو درویش اصولي د ډېر وروسته راوست نجیب الله زدران مخکې راوستو. یو غلطي دا کړې و چې کریم جنتی کې نه ولې الراونډر پلیئر دی، هغه بیټینګ هم کوي، بالینګ هم کوي، فیلډینګ هم کوي. د ټي 20 یو ډېر ښه پلیئر دی. زه ستاسو خپل خوښي یو اوس لوبغاړي شریکوم چې کم لوبغاړي غسل پکار دي چې دغه میچ سبا د یو اے نه وګټي، دغه فاینل میچ او دغه کپ افغانستان ټیم په خپل نوم باندې کې افغانستان ته دغه کپ راشي. ابراهیم ددران کیپټن دی، رحمان الله ګربز سره په اوپننګ کې راشي. صدیق قتل واخلي، حزب الله زازه کې نه هغه ته چانس ورنه کی او صدیق قتل هم د افغانستان د برخه د افغانستان د کرکټ ټیم برخه ده، یو ښه پلیئر دی. دا لږ دلته واغستل شي، درویش اصولي پکې واغستل شي ځکه چې په یو میچ باندې خو چا فورم نه راځي، او کریم جنت واغستل شي، عظمت الله مرزي، محمد نبی، قیس احمد، نور احمد، فضل حق فارقي، نوین لقه. نور ماغه زول ټیم پکار دی، خو نجیب زدران پکار کې نول پکار دی، کریم جنت غسل پکار دی، او حضرت الله زازه کې نول پکار دی، او صدیق قتل غسل پکار دی. په دغه فاینل میچ کې چېرې افغانستان ټیم دغه فاینل میچ وګټي، افغانستان ټیم دوبۍ ته په دوه یو سره ماتې ورکړي. اس نه چې دوبۍ ټیم دغه میچ وګټي، افغانستان نو سیریز د افغانستان نه وګټي، افغانستان دپاره ډېر یو د شرم خبره ځکه ده چې دوبۍ ټیم ډېره کمزوری ټیم دی په افغانستان ټیم باندې. افغانستان ټیم الریډي مضبوط ټیم دی، نو افغانستان لپاره دغه چینجز پکار دي. انډر 19 ټیمونو د افغانستان، افریقا او انډیا، سبا پکې د افریقا او د انډیا میچ دی 1 بجه د پاکستان وخت مطابق شروع کیږي، 2:30 بجې د افغانستان وخت مطابق شروع کیږي. سبا کې د افغانستان میچ نشته، د افریقا او د انډیا میچ دی. د ویډیو کتلو ډېره مننه. تاسو هم سره خپل رایه ضرور په کمنټ کې شریک کړئ چې کوم لوبغاړي غسل پکار دي، کوم غسل نه پکار، کوم کې نول پکار دي چې دغه میچ افغانستان وګټي او دغه فاینل میچ افغانستان په خپل نوم باندې کړي. د ویډیو مخکې ملګرو سره ضرور شریک کړئ، زموږ پیج سره فالو کړئ، زموږ یوټیوب چینل سره ضرور سبسکرایب کړئ. نور زیاده معلوماتو لپاره نور خو خلري د الله په امان.